خبر پاکستان وای د سیمې له اجتماع پرته طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی منیر اکرم وای د هیواد به هغه محل د کابل د طالبانو حکومت افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت و پیژني چې په دې برخه کې د ځانګړي ډول سیمې هیوادونو ترمنځ اجتماع وي. د طالبانو حکومت د رسمیت د پیژندلو موضوع د پنځشنبه په ورځ هغه محل مطرح شو چې د امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا د طالبان تر واک لاندې افغانستان سره د ملګرو ملتونو د رسمي اړیکو ټینګېدو ته په داسې حال کې رای ورکړي چې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امنیت شورا چهارشنبه په ورځ په 14 رای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت به یو کال لپاره تمدید شو. یوازې روسیې د افغانستان ماموریت د تمدید پریکړه لیک ته سپین رای ورکړه. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ او د لا خلو ویډیوګان لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.